بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د TSQL روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. TSQL د مایکروسافت کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافت سیکوال سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافت لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافت ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافت ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید، A+ سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. راځو SSM اوپن کو یا SQL Server Management Studio چک او اوپن کو. دلته راځو پریکټس DB سرور سره کنیکټ کیږو. ګورو چې دلته ډیټابیس نشته پکې. اوس ورته وایم چې نیو کوئري دې باندې کلیک کوم، ورته وایم چې نیو کوئري. لومړی ورته وایم چې یوز ماستر، مثال کله چې نوی ډیټابیس موږ جوړو یوز ماستر. اوس ورته وایم چې go if exist که چیرته موجود وي چې select all from sys.tables databases where name equal to testdb. Drop database testdb. Go. اوس راځم ورته وایم چې create database testdb. لومړی کوم دغه یوز کو، د دې نه یوز کولی شو ماستر ډیټابیس او یا راځو دلته مثال دلته ورته لیکو چې یوز ماستر ډیټابیس او بیا ورته اف ایگزاست که چیرته موجودو چې شاید دغه ټیسټ ډیټابیس موجودو په سیستم کې نو چیکه ډراپ یعنی ډیلیټ کې یا ریموو وکړه او بیا چیکه بیرته د ټیسټ ډیټابیس کریټ کا یا جوړ کا. اوس زه د سلیکټ کوم، ورته وایم چې رن. اوس وګورم چې زموږ د ټیسټ ډیټابیس جوړ شو کنه. دلته راځم په ډیټابیس باندې دلته ریفریش کلیک کوم، دا ټیسټ ډیټابیس جوړ شو. موږ په دې شکل په دې هم په دې کوئري په واسطه د سیستم ډیټابیس ټیبل نه هم یعنی د ویو نه هم موږ چک کولی شو د لیدلی شو چې آیا ډیټابیس شته که نه. زموږ ډیټابیس جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی. select all from sys.databases. اوس ګورم چې دا جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی. سلیکټ کوم رن. مثال دا ګورئ دا مثال 4 ډیټابیسونه چې دي د سیستم دي او نور د څه دي د یوزر ډیټابیس دی. دا اوس موږ یو ډیټابیس جوړ کړو چې څه دی 5م آی ډي اخیستی. که هر کله چې تاسو مثال یوزر ډیټابیس ګورئ نو ورته چې ویر کلاس به سره ولیکئ، ورته چې ډیټابیس آی ډي greater than 4 یعنی د 4 نه چې جګ وي آی ډي رن کوئ نو تاسو به ټول بیا چې کې یوزر ډیټابیس در وښیي. مثال چې دا یوزر ډیټابیس دی نو دا
چې د څنګه چې ډیټابیس هم جوړولو چې څنګه موږ ډیټابیس جوړ کو. اوس راځو خپل فایل اوپن کوو، ورته چې اوپن، دلته ټریننګ مثال څه درسونه موږ چې ویلي دغه ټول دلته په دې کې شته دی، یعنی په دې کې ریکارد دي. دلته راځو دلته په دې کې کار کوو لکه alter table and add column and constraint. مثلا څنګه کولای شو چې ټیبل جوړ کو بیا هغه الټر کو، دغه کې مثال یو کالم یا کانسترنت اضافه کو. اول از یو ټیبل جوړو، لومړی ورته لیکو چې یوز testdb چې دا وکاروه، او بیا ورته وایم چې اف اگزاست راځو مثال کراسن ورته چې کریټ دا خپل عادت وګرځوي که مثال نوې ټیبل جوړوي اف اگزاست که چیرته موجود وي چې شی موجود وي select all from sys.tables where name equal to employee. که چیرته د employee ټیبل موجودو نو چه کا drop table employee نو لری کا. بیا ورپسې دلته راځم ورته وایم چې create table، مثال دلته هم ورته ویل چې دا لری کا. دلته ګورئ که متوجه یاستئ دلته موږ مثال کله چې ډیټابیس موږ په دې کې کریټ کوو نو سیس ډیټابیس ویو دغه سرچ وکړو که نه، مثال دا ټیسټ ډي بي هم سرچ کوو، او دلته موږ د کوم ویو نه سرچ کوو؟ د سیس ټیبلز ویو نه، چې مثال که چیرې دا ټیبل موجودو نو ته چې کا ډیلیټ یې کا. اوس راځم مخکې مونږ ویل چې کریټ ټیبل امپلای په دې شکل سره د چی شي ورته هم چې آی ډي امپلای ټیبل، اول ورته هم چې کریټ ټیبل امپلای، اول ورته هم چې آی ډي جوړ کړه، آی ډي چې انتجر. اوس راځم ورته هم چې دا خو شو، دا انتجر شو، ورته هم چې ename ورته هم چې ename varchar، څوک ورته varchar وایي، څوک ورته مثال varchar وایي، varchar زیاتره varchar استعمالیږي چې varchar، او بیا قوس بندو مثال دغه ټیبل ما جوړ کو چې اوس یې وګورم مثال په دې شکل ایگزیکیوټ. نو دا ټیبل جوړ شو، زه به دا لږ وړوکی کړم دې خواته چې دا ښکاره شي. د چی په نامه ټیبل جوړ کړو؟ د امپلای په نامه. که دلته راشم وګورم نو امپلای ټیبل به څه شوی جوړ شوی. دلته به ریفریش کړم دا او ریفریش ډیټابیس. ښه دلته ګورئ ما دا نو دغه کړی، ما ځان ته دا سلیکټ کړی، اوس دا ټول باید زه سلیکټ کړم. مثال یوز، اوس که دا ریفریش کړم مخکینی ټیبل چې ده هغه په ماستر ټیبل کې ډیټابیس کې کریټ شوی دی. که دلته راشم اوس وګورم دا ټیبل څه شو جوړ شو. که زه دا ټیبل ګورم چې جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی، ورته وایم چې select all from sys.table. اوس دا کوئری مثال دا سټیټمنټ رن کوم، ګوره مثال دا ټیبل جوړ شوی دی. مثال دا ټیبل چې دی ټیبل جوړ شوی، کم ټایپ یې چې دی یوزر، مثال یو ټایپ یو یوزر، یا ټایپ دلته ډسکرپشن دلته مثال هغه مخفف لیکه چې یو یوزر ټیبل، دلته یوزر ټیبل ده دا جوړ شو. اوس راځو ګورو دلته مثال دلته وایي چې alter table and add column and constraint. مثال کالم او یو کانسترنت څنګه اضافه کوو؟ موږ کله چې موږ نوې ټیبل جوړو نو دلته ورته لیکو چې مثال چې کریټ ټیبل، او کله چې مثال موږ دغه کوو د یو ټیبل کې زوړ ټیبل کې تغیر راولو ورته چې alter table name. نو alter سنټیکس استعمال دلته کریټ سنټیکس استعمالو. add constraint
پی کې د دې کانسټنټ نوم پرایمري کی په آی ډي باندې. اوس که موږ دا کریټ کو دلته ګورئ موږ څه کړي دي دته موږ تنا آی ډي ورکړي دلته ورته نه لیکړي چې ناټ نه لمرته نه دی ویلي چې مثال نل ام دا منی مثال خالی منی کم ریسترکشن په موږ نه در لګولای که دا په موږ دا کوم دا موږ ته میسج راکړي چې په دې باندې پرایمري کی نشي اضافه کولای په چی باندې نلیبل ان نلیبل کانسټنټ وي cannot define primary key constraint on nullable column. نو اوس دا دې سره موږ څه کوو چې مثال دا موږ وشو کولای چې په دې باندې منګه پرایمر کی اډ کو ورته چې الټر ټیبل کله چې ورته الټر ټیبل ورته چې الټر کالم ځکه چې کالم په زوړ کالم کې تغییر راولو کالم کوم کالم آی ډي انټیجر ورته چې ناٹ نل مثال چې ناٹ نل یعنی نل قبول نکي اوس ایگزیکیوټ مثال د کې موږ استراکچر کې اوس تغییر راوستو که دلته موږ وګورو مثال د کې اوس څه شو ناٹ نل دا چې دی ګوره نل اوس دا تغییر بدلون موږ پکې راوستو اوس دا په چې کو پرایمري کی په کریټ کو که زه اوس راشم دا ریفریش کم ګورئ ریفریش نو په دې کلام کې مثال په دې ګوره پرایمري کی آن شو که کی ته شو مثال دا ګوره پی کې دا کی په اضافه شوی ده نو دا چې موږ څنګه پرایمري کی په یو ټیبل چې جوړ شوی په هغې باندې اډ کوو وروسته د هغه نه که څنګه موږ کولی شو چې یو ټیبل کې یو کلام اضافه کړو یو نوی فیلډ اضافه کړو ورته چې الټر ټیبل اوس راځم ورته یم چې څنګه دلته ورته یم چې اډ ورته یم چې ایج انټیجر اور ناٹ نل چې خالی نه وي باید حتمی انټري وشي منډیټوري دی دا فیلډ نو اډ کو اوس که زه راشم ورته وایم چې دا ټیبل بیا ریفریش کم اوس به څو شوي 3 کالم او ایج به هم ورسره اضافه شوي وي نو دا او چې مثال موږ څنګه یو کالم کې موډیفای کوو یا تغییر پکې راولو او څنګه یو کالم نوی کالم په یو جوړ شوي ټیبل کې موږ اضافه کوو اوس راځو دلته ګورو چې دا په دې کې اضافه شوی دی او کنه مثال دا فیلډ اضافه شوی دی او کنه هغسې خو مو وکتو په دې شکل سره چې مثال ته دا اضافه شوی دی اوس ورته لیکم چې select all from employee اوس ګورم چې دا څو فیلډونه دي select all from employee execute ګوره یو 2 3 مثال د ایج فیلډ پکې اضافه شوی دی مننه چې تر دې دمه زما سره وئ که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي